ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو 21 غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. بسم الله الرحمن الرحیم. د ژباړې په اړه د ژباړن نظر. ټول انسانان په ژوند کې بېلابېلې موخې لري چې هغو ته د رسېدو لپاره هڅې کوي. ما هم له ډېر وخت راهیسې دا هیله درلوده چې څنګه او کله د کتابونو ژباړه او تالیف پیل کړم. د دې پوښتنې ځواب راته ډېر ګران نه و، مګر ستونزه دا وه چې له یوې خوا مې د بوختیاوې او ستړیاوې زیاتې وې او له بل اړخه مې د درسونو دروند بار پر اوږو و. له نیکه مرغه هغه ارمان چې تل زما ذهن د ټولنیزو خدمتونو په پار تخنوي د بوختیاوو له کمېدو سره سم یې د دغه کتاب د پښتو کولو انګېزه راکړه، او ما چې له وړاندې د دې فرصت شیبې لټولې، له ځنډ پرته مې د یاد کتاب پر ژباړه پیل وکړ. نوموړې ژباړه زما لومړنۍ هڅه ده او د هر کار لومړنۍ تجربه ښایي له تېروتنو خالي نه وي، خو همدا تېروتنې دي چې وروسته د بریالیتوبونو په توګه رابرسېره کیږي. د یو مشهور امریکایي لیکوال لومړی عصر خپرندوی بنسټ له دې کبله چې فکر یې کاوه لوستونکي به ونه لري چاپ نه کړ، خو لیکوال چې پر خپل نفس باور او له لیکوالۍ سره یې اورنۍ مینه درلوده هوډ له لاسه ورنه کړ او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هماغه لیکوال چې خپرندوی بنسټ د کتاب له چاپ څخه انکار کړی و، په نړیواله کچه دریم هغه لیکوال شو چې د ډیرو کتابونو پلور یې کېده. نو ممکن زما ژباړه هم ځینې نیمګړتیاوې ولري، نو که کومه ستونزه مو تر مخ درتله هیله ده ومې بښئ او راته ویښیئ څو په راتلونکي چاپ کې اصلاح کړو. دا کتاب چې د امریکا مشهور او تکړه لیکوال براین ټریسي لیکلی دی، تر لوستو وروسته راته ډېر ګټور ښکاره شو، نو هوډ مې وکړ چې نوموړی کتاب باید خوږې پښتو ژبې ته وژباړل شي. دا دی نن تر ډېرو هڅو وروسته نوموړی کتاب ستاسو لاسونو ته در رسیږي. د کتاب محتوا او منځپانګه په دې راڅرخیږي چې څنګه کولی شو پر لټۍ باندې برلاسي شو څو خپل هدف ته زر ورسیږو او ډېر کارونه په لږ وخت کې ترسره کړو. په دې اړه لیکوال تر ډېره هڅه کړې ده چې ټول هغه اصول او قواعد په دې کتاب کې ځای پر ځای کړي کوم چې خپله یې تجربه او په ورځني ژوند کې یې ترې ګټه اخیستې ده. د ده په وینا له دغو اصولو او تجاربو مې خپله او زرګونه نور کسان له غریبۍ، تنګلاسۍ او ناکامۍ څخه کامیابۍ ته رسولي. په ژباړه کې مې تر ډېره هڅه کړې څو روانه او په ساده الفاظو یې وژباړم او هیله لرم چې دا کتاب به ستاسې لپاره د ګټې اخیستنې یوه منبع وګرځي او د مؤثرو او ځواکمنو تخنیکونو څخه به یې استفاده وکړای شئ. په پای کې د اکسوس کتاب پلورنځي له فرهنګي کمیټې، کتنپلاوي ټیم او په ځانګړې توګه له ښاغلي صفي الله ناصري څخه نړۍ مننه کوم چې د دې کتاب ژباړې ته یې وهڅولم. د کتاب د ژباړې په پار یې راسره هر ډول مرسته کړې او لا یې هڅولی یم. عمرونه یې د ټولنې د خدمت په پار اوږده شه. په درنښت، ګلاب بهار، خوست، افغانستان. ډالۍ: ګران رور جنت خیل احساس ته چې راته ویلي و ژوند د مینې او مینه د ژوند لپاره غواړه. په درنښت. سریزه: په لومړي سر کې د دې کتاب د انتخابولو په پار له تاسو څخه نړۍ مننه. هیله لرم چې دا کتاب به له تاسو سره لکه څنګه چې زما او سلګونو نورو کسانو سره مرسته کړې ده مرسته وکړي، او هم هیله لرم چې دا کتاب به ستاسو ژوند بدل کړي. دا چې په عین حال کې د څو کارونو د ترسره کولو لپاره کافي وخت موجود نه وي او په واقعیت کې تاسو بېلابېل مسؤلیتونه لکه د کار مسؤلیتونه، شخصي مسؤلیتونه، د پروژو مسؤلیتونه، د مجلې او کتابو لوستل چې تاسو یې اراده لرئ هم لرئ، نو هر کله مو چې فرصت پیدا کړو رسما یو له هغو څخه عملي کړئ. دا واقعیت دی چې تاسو به هیڅکله خپلو اهدافو او هغه څه ده چې باید تاسو یې ترسره کړئ او مخکې پکې لاړ شئ ونه رسیږئ کله چې یوازې تاسې د هغې په اړه خیال کوئ، لکه د ټولو هغو کتابونو خپرونو لوستل او ترې خوند اخیستل کوم چې تاسو لیدلی دي. په عین وخت کې هغه څه چې ستاسو د وخت مدیریت ستونزې په مؤثره توګه حل کولی شي دا دی چې هر کله په یوه ګټوره تګلاره باندې قادر شوئ نو تاسې په هغه تګلاره کار وکړئ او په هغه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړئ. تاسو کولی شئ د خپل وخت او خپل ژوند کنټرول یوازې د لارې د بدلیدو سره ترلاسه کړئ، یعنی فکر کول، کار کول او د بېوزلۍ سره مبارزه کول هغه څه دي چې ستاسو ژوند بدلولی شي. د کنټرول لرل ستاسو په کار او فعالیتونو پورې اړه لري، یعنی څومره کارونه ترسره کولی شئ او د څومره کارونو د ترسره کولو مخه نیسئ. د دې پر ځای پر لږو فعالیتونو چې تاسو یې په رښتیا ترسره کولی شئ ډېر تمرکز وکړئ او خپل ژوند بدل کړئ. که تاسو ځینې ځانګړي کارونه ترسره کوئ او په لږو فعالیتونو باندې ډېر وخت تېروئ، دا واقعا کولی شي چې ستاسو په ژوند کې بدلون رامنځته کړي.
ما له 10 کلونو څخه ډیر وخت د وخت مدیریت مطالعه کړی او ډیری وخت مې له هغو کسانو سره کار کړی چې په دې برخه کې هغوی د متخصصین او ماهرین دي لکه پیټر دراکر، الکس مکنیزي، ایلن لایکنن، سټیفن کوي او نور. همدارنګه مې د شخصي وړتیا او اغیزمنتوب په اړه په سلګونه کتابونه او مقالې لوستي چې دا کتاب د هغو پایله ده. هر کله به چې ما یوه نظریه عملي کړه او مثبتې پایلې به یې ورکړې نو هڅه مې کوله چې هغه په خپلو سیمینارونو کې روښانه او نورو ته یې ورسوم. ګالیله یو ځل لیکلي و، تاسو نشئ کولی هغه څوک پوه کړئ چې هغه د مخه په یو څه پوه نه وي، خو تاسو یوازې دا کولی شئ له هغه څه یې خبر کړئ چې پرې پوهیږي او یا ورنه خبر وي. په دې کتاب کې وړاندې شوي نظریات او اصول به ستاسو د پوهې او تجربې پر اساس تاسو ته د کامیابۍ لامل شي او که چیرې دغه میتودونه او تخنیکونه تاسو په خپل ژوند کې عملي او عادت وګرځوئ نو خپل ځان کې به مثبت بدلون حس کړئ. براین تریسی. زما د ژوند کیسه. اجازه راکړئ چې د خپل ځان او د دې کتاب د لیکلو په پار درته دلایل وړاندې کړم. د ژوند په لومړیو کې مې یو نااصلاح شوی ذهن درلود، نه یې راته کومه ګټه رسوله او نه هم کومه اغیزه. په ښوونځي کې مې درس نه ویلو او یو نالایقه شاګرد وم. په پای کې مې له تحصیل او زده کړې هم لاس واخیست. په هغه کلونو کې له ډیرو سختو کارونو سره لاس او ګریوان وم او د یوې ښې راتلونکې هیله مې نه درلوده. په ځوانۍ کې مې په یوه بار وړونکې کښتۍ کې دنده پیدا کړه او ورتلم به چې دنیا وګورم. 8 کلونه مې مسافري او کار وکړ. په پای کې مې د نړۍ مهم سفرونه او له 80 هیوادونو او 5 لویو وچو څخه لیدنه وکړه. کله مې چې د اوږدې مودې لپاره کار پیدا نه شوی کړی نو په سوداګرۍ مې لاس پورې کړ. کور په کور به ګرځېدم او ډول ډول شیان به مې خرڅول. کوم څه به چې د شیانو له خرڅلاو څخه لاسته راتلل پر هغه مې ګزاره کوله. یو ورځ مې ځان ته وکتل او له ځانه مې وپوښتل دا نور خلک ولې زما په پرتله برلاس یو کامیاب دي؟ بیا مې نو یو بل کار ته لاس واچاوه چې زما ژوند یې له پخوانیو حالاتو څخه یو نوي حالت ته راوګرځاوه. وروسته تکړه او کامیابو سوداګرو ته ورغلم او ترې ومې پوښتل تاسو څنګه کار کوئ؟ دوی راته وویل ته څه ډول کار کوې؟ وروسته مې د دوی په لارښوونو عمل وکړ او د خرڅلاو کچه مې پراخه کړه. په پای کې مې دومره پرمختګ وکړ چې د خرڅلاو پر کامیاب مدیر بدل شوم. د پلورلو په مدیریت کې مې له هغو ستراتیژیو څخه استفاده وکړه کومې چې راته بریالیو مدیرانو ښودلې وې. هغه څوک چې د پلورلو په مدیریت کې کامیاب و ما هم هغه کړنې زده او په خپل کار کې مې عملي کړې. نوموړو کړنو زما په ژوند کې یو نوی بدلون راوست. اوس حیران یم چې څومره اسانه او ساده کار دی، خو ضرور ده چې دا ثابته کړو کامیاب کسان کوم کارونه کوي څو په دغه پروسه کې موږ هم ګډون وکړو او کامیابو پایلو ته ورسیږو. ځینې کسان له نورو څخه غوره کړنې ترسره کوي ځکه هغوی د کارونو په کولو کې له مختلفو طریقو څخه استفاده کوي، کارونه په ډول ډول طریقو اجرا کوي او سم کارونه په سمو لارو ترسره کوي. په ځانګړي ډول هغه کسان د نورو کسانو په نسبت پر خپلو کارونو ډیر وخت مصرفوي او له وخت څخه زیاته استفاده کوي. هغه تجربې چې په ژوند کې ناامیده کړی وم یو ډول ضعیفوالی او کمزوري بڼه مې ترې اخیستې وه. هغه دا چې په ذهني مشکل اخته وم او داسې فکر مې کاوه هغه کسان چې ښه او غوره فعالیتونه ترسره کوي واقعا له ما څخه بهتر او غوره دي. څه مې چې زده کړي وه سم نه وه ځکه دوی یوازې کارونه په مختلفو لارو کول او هغه څه چې نورو زده کړي دي زه هم کولی شم چې زده یې کړم. دغه فکر زما په ذهن کې یو نوی کشف او انقلاب رامنځته کړ. پوه شوم چې زه اوس هم ژوندی یم او باید خپل ژوند ته بدلون ورکړم او تقریبا کولی شم چې هدف ځان ته وټاکم او هغه څه ته ورسیږم په دې شرط چې په دې لاره کې کامیاب کسان او د هغوی کړنې ووینم. لومړی هغه کارونه ترسره کړم او په پای کې هغو پایلو ته چې دوی رسیدلي زه هم ورسیږم. د کار له پیل څخه را شروع بیا د یو کال په جریان کې په یو غښتلي او تکړه پلورونکي بدل شوم. یو کال وروسته د پلورلو په حوزه کې داخل شوم او بالاخره پر دې وتوانېدم چې یو سالم مدیر شم او د 15 پلورونکو چې په 6 هیوادونو کې کار کاوه مشري وکړم. دا وخت زه 22 کلن وم او د دې کال په اوږدو کې مې 22 مختلفې دندې ترسره کړې. 2 شرکتونه مې جوړ او پر کار مې پیل وکړ. د ادارې او تجارت په برخه کې مې د یو لوی او مشهور پوهنتون څخه سند هم ترلاسه کړ. همدارنګه مې وکولی شول چې په فرانسوي، الماني او هسپانوي ژبو خبرې وکړم. د ویان په حیث له استادانو، مشاورینو او تر 500 زیاتو کمپنیو سره همکاري او کومک وکړم. اوس هم هر کال تر 3 لکه څخه زیاتو کسانو ته وینا کوم او سیمینارونه ورته جوړوم چې تر 20,000 څخه زیات کسان یې ګډونوال دي. هغه څه چې مې له ځان سره وویل هغه مې په یوه ساده حقیقت پیدا کړل: کامیابي
احترام او نیکبختي په ژوند کې دا ده چې وکولای شي ټول ذهن او کمال مو پر اړینو کارونو او هدفونو متمرکز کړئ، هغه سم اجرا کړئ او لاس ترې په سر نه شئ. همدغه لیدلوری د کلي حیثیت لري چې هم دا اصل د دې کتاب زړه او روح جوړوي. دا کتاب د دې لپاره لیکل شوی دی څو تاسو ته ښکاره کړي چې څنګه کارونه زر مخکې یوسئ. د دې لپاره لاندې 21 طریقې او اصول وړاندې شوي. تاسو یې ولولئ. دغه اصول او قواعد په کل کې قوي او پیاوړي دي او تر ننه مې د شخصي کړنو او کارونو په پایله کې کشف کړي دي. دغه طریقې، تخنیکونه او ستراتیژي په عملي ډول ښودل شوي دي. د وخت د مصرف څخه د مخنیوي، د ارواپوهنې او عاطفي ډول ډول تشریح، د ټمبل او کمزوري مدیریت څخه مخنیوی پکې ښودل شوی. د بحثونو، نظریو، اصولو او تحقیقاتو په برخه کې اوږدې مقالې نه دي، بلکې هغه څه چې دلته زده کوئ مشخص او ځانګړې کړنې دي چې کولی شئ عملي یې کړئ، څو له خپل کار څخه ښې پایلې واخلئ او هغه ته په کم وخت کې ورسیږئ. د دې کتاب عنوان شوي موارد ستاسې د ګټورې سطحې پر لا لوړوالي، له کړنو څخه د ښو پایلو په ترلاسه کولو، ستاسې د کارونو پر ارزښت او باور باندې تمرکز کوي. کولی شئ له دې نظرو څخه په خپل شخصي ژوند کې ګټه واخلئ. له دغه 21 اصولو څخه هر یو تخنیک او پوره طریقه ده چې د هر یو عملي کول ضرور او اړین دي، ځکه کیدای شي یو استراتیژي په یو کار کې مؤثره وي او بله په بل کې نه وي. دغه 21 اصله د شخصي یا فردي کارونو په برخه کې د غذا په شکل دي چې کولی شي په ترتیب سره په اوسنیو شرایطو کې په خپله خوښه ورڅخه استفاده وکړئ. دا چې د بریالیتوب کلي عمل دی، نو دغه اصول پایلو ته د رسیدو او د ښو راتلونکو هدفونو لیدلوري دي. هر څومره مو چې زر زده او عملي کړ، هغومره به زر پرمختګ وکړئ. هیڅ داسې کوم عامل او محدودیت نشته چې د دې په وړاندې شرط واوسي. براین ټریسي، سولونا بیچ، کالیفورنیا. ستونزه دې حل کړه. اوسنۍ زمانه د ژوند کولو لپاره تر ټولو غوره زمانه ده، ځکه هغه فرصتونه او امکانات چې اوس مهال د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره موجود دي د تاریخ په هیڅ پیر کې موجود نه ول او شاید په انساني تاریخ کې هیڅ موجود هم نه وي. تاسو په حقیقت کې په اختیاراتو کې ډوب یاست. ډېر داسې ښه او په زړه پورې شیان شته چې تاسو کولی شئ د هغې ترمنځ پرېکړه وکړئ او هغه ممکن تاسو په ژوند کې د بریالیتوب مهم ټکی وي. که چیرې تاسو نن هم د دې زمانې د ډېرو خلکو په څیر یاست، نو تاسو به ضرور وخت ناوخت د زیاتو کارونو سرلاس او ګریوان وئ چې تاسو نه شئ کولی ټول کارونه او دندې په یو وخت کې ترسره کړئ. دا د دې سبب کیږي چې تاسو هیڅکله نه شئ کولی د خپلو دندو او کارونو څخه مخکې لاړ شئ. نو د دې لپاره باید تاسو دا وړتیا ولرئ چې هره شیبه یو مهم کار انتخاب او سرته یې ورسوئ. کله مو چې دا کار پیل او په تیزۍ او ښه طریقې مو سرته ورساوه، کیدای شي دا کار ستاسو په بریالیتوب کې یو ښه رول ولري او په خپل مهارت او تجربه کې در سره مرسته وکړای شي. یو واقعي انسان که وکولی شي دغه عادت په خپل ځان کې وروزي چې خپل کارونه په واضح ډول سره ترتیب او ګروپ بندي کړي او اړین کارونه په تیزۍ سره سرته ورسوي، نو کولی شي چې له یو نابغه څخه چې ډېرې خبرې او پلانونه جوړوي مګر د عمل ساحه یې ضعیفه او ډېر لږه کارونه ترسره کوي، مخکې لاړ شي. زیات کلونه مخکې ویل شوي چې که چیرته اولین کار چې باید هر سهار یې سرته ورسوئ دا وي چې ژوندی چونګښه وخورئ، یعنې ستونزه حل کړئ، نو په پاتې ورځ کې به مو فکر آرام وي او یوه سخته او بدترینه واقعه چې ممکنه ده په ټوله ورځ کې ورسره مخامخ شئ هغه به مو شاته اچولی وي. خنډ لرې کول ستاسو تر ټولو غټ او مهم کار دی، باید سرته یې ورسوئ. نو د پام وړ کار هغه دی چې همدا اوس مهال یې ترسره کړئ. دا به ستاسو په ژوند او پایلو کې تر ټولو زیات مثبت تاثیر ولري. همداراز ویل شوي که چیرې تاسو اراده وکړئ چې 2 چونګښې وخورئ، نو لومړی له دوی څخه هغه یوه وخورئ چې بدرنګ او د ښایست ضد وي. مطلب دا چې که چیرته 2 مهم کارونه مخکې ولرئ، لومړی باید هغه کار وکړئ چې سخت او مهم دی. ځان مو موظف کړئ چې بدون له کوم ځنډ څخه پرې شروع وکړئ او تر هغې چې مو خلاص کړی نه وي مه یې پرېږدئ. مخکې له دې چې یو بل کار ته لاس واچوئ، دا کار یو امتحان فرض کړئ او له هغو سره د یوازې شوي مبارز په شکل مخامخ شئ. پر ځای د دې چې لومړی اسانه کار وکړئ، په یاد لرئ چې تر ټولو مهمه پرېکړه مو د کارونو ترمنځ لومړیتوب دی. اول باید کوم کار وکړئ او وروسته په کوم کار اخته شئ څو ټول کارونه په ښه ډول وکړئ. دلته یوه وروستۍ مشاهده ده. که تاسو یوه ژوندۍ چونګښه وخورئ، دا هیڅ ګټه نه لري چې هغې ته د اوږدې مودې لپاره وګورئ. د اغیزمنتیا او د کاري کچې لوړولو کلیدي موخه دا ده چې هر سهار بدون له کوم فکر کولو څخه تر ټولو مهم کار ته لاړ شئ.
یعنې لومړی مو هر سهار چونګښه وخورئ او دا عادت یاد وساتئ. د دې څخه مطلب دا دی که چیرې تاسو له مختلفو کارونو سره لاس او ګریوان یاست نو لومړی هغه کار وکړئ چې ډېر اړین او اهم وي او هم مو د سر بوج او سرګرداني سبب شوی وي. خپل کارونه د لومړیتوبونو له مخې پیل کړئ. د زیاترو نارینه‌وو او میرمنو له مطالعې وروسته هغوی چې ډېر پرمختګ یې کړی زیاتې لاسته راوړنې لري په تیزۍ سره یې د ژوند سطحه لوړه کړې. هغه کامیاب او اغیزمن چلند چې دوی یې په هر څه کې ترسره کوي دا دی چې دا ډله کسان سیده د خپل کار پر لوري ځي او ځان ته قناعت ورکوي څو هغه سر ته ورسوي. زموږ په نړۍ خصوصا د کاروبار په نړۍ کې تاسې د دې لپاره تادیات ترسره کوئ څو یو مشخصه پایله ترلاسه کړئ او خپل موقف ملا هم لوړ کړئ. تاسې د یو بارزښته خدمت کولو لپاره او په خاص ډول هغه خدمت کول چې له تاسو څخه غوښتل کیږي په مقابل کې مفاد لاسته راوړئ. نن ورځ په ډیرو ادارو کې لویه ستونزه د دوی لخوا په ترسره شوو فعالیتونو کې د ماتې لیدل دي. دا خلک هر وخت خبرې کوي، مجلس په ترتیب سره جوړوي او برنامې په ښه ډول سره طرحه او ډیزاین کوي، مګر په پایله کې مفاد نشي ترلاسه کوي او هغه نتیجه چې غواړي ترلاسه یې کړي نشي لاسته راوړلی. نو لږ تر لږه د دې لپاره چې خپل نتایج مو د خوښۍ مطابق وي 95% د ژوند او کار په ډګر کې ستاسو بریالیتوب په مختلفو عادتونو پورې اړه لري چې د وخت په تیریدو سره د لومړیتوبونو او هغوی ته د انکشاف ورکولو په نتیجه کې رامنځته کیږي. یعنې دغه عادات په خپله هغه ذهني او جسمي مهارتونه دي چې د پرلپسې تمرینونو او هڅو په نتیجه کې منځته راځي. تاسو ذهناً داسې جوړ شوي یاست چې د یو کار بشپړېدل تاسو ته مثبت احساس او انګیزه درکوي او تاسو خوشحالوي. داسې فکر کوئ چې موږ ګټونکي او بریالي کسان یو. کله چې له کوم لوی او یا هم کوچني کار څخه راځئ نو په خپل ځان کې د انرژۍ شوق او پر ځان باندې د یو ډول اعتمادي ځواک احساس کوئ. دلته ستاسو د بریالیتوب غټ راز پر ځان باور او اعتماد دی. کله مو چې دا باور او اعتماد په ځان کې پیدا کړ نو هغه وخت بدون له دې چې فکر وکړئ کولی شئ یو ښه کار پیل او په ښه طریقه یې پای ته ورسوئ. دا ښه ژوند ته د رسېدو لپاره د بریالیتوب راز دی چې خپلو کارونو کې موافق او له ځان څخه برضایت لرئ. شاید دا کیسه مو اورېدلې وي چې یو کس په نیویارک کې په یوه کوڅه کې د موسیقي غږونکي څخه وپوښتل څنګه یو څوک کولی شي د کارنګي حال ته ورسیږي او د موسیقۍ سوالونو ته ځواب ووایي. موسیقي غږونکي وویل په پرلپسې تمرین کولو سره. په هر یو مهارت باندې د بری کېدو لاره تمرین دی او له نیکه مرغه ستاسو ذهن د یو تنکي هډوکي په شان عمل کوي. هر څومره په خپل ذهن کار وکړئ هغومره قوي کیږئ او یوه بهترینه پیاوړتیا پیدا کوئ او کولی شئ هغه مهارتونه چې تاسو ورته په خپل ژوند کې اړتیا لرئ ترلاسه کړئ. تاسو په ژوند کې د عادتونو د پراختیا لپاره 3 مهمو ځانګړتیاوو ته اړتیا لرئ. دا ځانګړتیاوې تصمیم، ډیسپلین او ټینګ عزم دی چې هر یو یې زده کولی شئ. لومړی باید تصمیم ونیسئ چې په خپل ځان کې د کار کولو عادت ته وده ورکړئ. دویم خپل ځان سنبال کړئ څو هغه لازم اصول چې د دې عادت د ایجاد لپاره لازم دي تمرین کړئ. پر هغه باندې تسلط پیدا کړئ او هر کار چې د دې اصولو مطابق ختموئ نو د انرژۍ او تقویت څخه استفاده وکړئ څو دا عادت ثبات پیدا کړي او په جز نه جدا کېدونکي شخصیت بدل شي. دلته یوه ځانګړې لاره شته چې کولی شي ستاسو د پرمختګ لپاره ستاسو رفتار تیز کړي. که غواړئ یو ګټور، مؤثر او اغیزمن کس واوسئ نو په خپل فکر متمرکز او ځان ته د داسې شخص په سترګه وګورئ چې خپل کارونه په دوامداره توګه په ښه بڼه او تیزۍ سره سرته رسوي. هغه ذهني تصویر چې تاسې یې لرئ ستاسې پر عاداتو ښه او نیک تاثیر اچوي. ستونزه مو حل کړئ. د پام او اورېدلو څخه نړۍ مننه. هیله کوم که چېرته مو دغه کلیپ خوښ شوی وي زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د لایک بټن ته ټنګ ورکړئ. د الله په امان، ښې چارې.